د روان کال له پیل نږدې 14,000 نوي زیږېدلي افغان ماشومان مړه شوي. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. د افغانستان بد وضعیت او د ماشومانو مړینه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو غړی وایي چې روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې نږدې 14,000 نوي زیږېدلي ماشومان مړه شوي دي. په دغه سازمان کې د ارتباطاتو مدیریت بیرګیټ شوارز نن په یو ټویټ کې ویلي دغه ماشومان د خوارځواکۍ او په لوږې پورې د تړلو روغتیایي ستونزو له کبله وفات شوي دي. د هغې په وینا چې دغه هیواد اړتیا لري چې مرکزي بانک فعال وي او روانې مرستې کافي نه دي.